راځئ چې دا ویډیو وګورو. دا نننی پیغام مې طاهر خان ته دی او کبیر افریدي صاحب ته مې دا پیغام دی چې اکثره په دې ماحول کې دیو د ځانه پی ایچ ډي سکالران ساز کړي او د پښتنو په حالاتو او بیا د داسې د ځانه اخلاقیان ساز کې ته به ورته وایې چې بهی دا سوچه مسلمانان دي او مونږه تک سره کوپار یو. طاهر خان خپل دمپوخ خپل شهرت طاهر خان خپل شهرت د دمپوخ په شکل کې په پښتنو باندې خرڅ کړ. که په پښتون وطن کې د ماکش او د طاهر خان په خبره نه کړي، که په پښتون وطن کې څوک به هر ظلم شوی د خو په دې باندې طاهر خان خبره نه کړي د چې کله داسې خبره راشي چې دا ویډیو وګورو. پی ایچ ډي سکالر جوړ کیو سترګو کې وښ کیمرا ولي او داسې اکټینګ کوي داسې اکټینګ ته به وایې چې دا رسې د محمود غزنوي په قافلو کې دی پاتې شوی دی یا چې کوم دی د شیرشاه سوري په دربار کې دا چېرته په یو غټه کرسۍ باندې ناستو یا چېرته احمدشاه او ابدالي سه په جرګو مرکو کې کېناستلي دي. کېنه خدای هم کور او نه غری وران مکه بس ځان له کاروبار کوئ. د پیسې خلک یې او د پیسې خلک د تاریخ عیسا چرته نشي جوړی دی. پیسې ځان نه وګټئ، ستاسو پیسو ته ضرورت دی. د ضروري او قامي خبرو کې ګوتې مه وهئ، د خپل وس مطابق ژوند کوئ. او پښتنو ته به زه ویم چې پښتنو ورځئ کاروبارونه سپورټ کوئ، ورځئ کاروبارونه سپورټ کوئ. وروره دمپوخې پکې خورئ چې طاهر خان دله زر زر مالداره چې موږ غریبان خو یو. وګورئ زموږ د خبرو مخه به نه نیسئ، زموږ د خبرو لاره به نه نیسئ چې په خپله راسه نه کوئ. وګورئ موږ به هم نه منې کوئ. دا تاسو داسې اخلاقي را پیدا شوي چې وایي داسې پی ایچ ډي سکالران هم د ځانه ساز کړي دي کور ورانو.